سلامونه دوستانو. شهباز جان یو پوښتنه کړې ده، وایي په الماني ژبه باندې څنګه وایو. تاسو ولې ما پسې خبرې کوئ، یا ته ولې ما پسې خبرې کوې، یا ته ولې زما شاته خبرې کوې. نو دا ټول یوه معنا ورکوي په الماني ژبه باندې. بیا راځئ چې زده کړو چې ته ولې زما شاته یا ما پسې خبرې کوې. دا جمله داسې وایو: Warum redest du hinter mir? Warum redest du hinter mir? واغم وای ولی غیرت وای خبرو ته هنته مطلب شاته میا زما، یعنی ته ولی زما شاته خبرې کوي. که بیا تاسو چاته وایئ چې ما ستا پسې یا ما ستا شاته خبرې نه دي کړي، یعنی ستا غیبت یا تا پسې ما خبرې نه دي کړي، بیا نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Ich habe nicht hinter dir geredet. Ich habe nicht hinter dir geredet، یعنی ما ستا شاته خبرې نه دي کړي. تاسو هم کولای شئ دغسې پوښتنې وکړئ او تاسو به انشاءالله زه جوابونه درکوم. مننه.